بسم الله الرحمن الرحیم راځو وین ورډ ته د برخې نه به دا ورډ پروګرام را خلاص کوم او فایل نه مونږ تاسو سٹارټ اخلو مخکې چې دې نه چې مونږ تاسو د فایل ټب ته راشو ګورې د هر یو ته ټب ویل کېږي صحیح ده د انټروډکشن خو تاسو شو دا یو ټب شو هوم بل ټب دی انزرټ بل ټب دی ډیزاین بل ټب دی لیاوټ بل ټب دی د 2003 نه وروسته کې دا کوم افیس چې مونږ تاسو راځي د مینیو سلسله دلته ختم شو اوس ټب راځي ټب مطلب داسې تاسو د عمودي شکل کې خلاصي افقي شکل کې صحیح ده لکه آپشن یې پکې داسې عمودي شکل کې دي مخکې له دې نه تاسو که 2003 افیس کې څه ناسب بلد یاستئ نو هلته به مینیو راتلي او لاندې نه پاسې طرف د پاس نه به لاندې طرف ته مونږ سره مینیو را خلاصېدي او هغې نه مونږ کمانډ کارو نو هلته مونږ د مینیو یادونه کوله مینیو او دلته کې مونږ تاسو سره مختلف قسمه ټبس دي نو ټب مطلب ورټیکل را خلاصېږي تاسو سره هوریزنټل ساري او مینیو مونږ تاسو سره ورټیکل را خلاصېږي کله مثلا داسې ریفرنس مینیو باندې به تاسو کلیک کړو کې لاندې به داسې یو لیست تاسو سره را خلاص شو اوس هغه سیسټم ختم شوی دی او کمپیوټر کې د ټب سیسټم دی ټولو پروګرامونو لپاره صحیح ده نو فایل ټب نه مونږ تاسو سټارټ اخلو کوم ټب نه فایل ټب دې ته ټب ویل کېږي صحیح شو ها فایل اول خپله د فایل لږ الیبریشن تعریف تاسو ته وکړم چې خپله فایل څه ته ویل کېږي نو موږ وایو فایل مینس ډاکیومنټ اسناد فایل څه ته ویل کېږي ډاکومنټ یا اسناد ته ویل کېږي اوس اسنادو کې مختلف قسمه خبرې وي تاسو کله یو اسناد راخلئ نو خلاصول وي بندول وي سیبول وي ثبتول وي معلومات اضافه کول وي نو دغه ټولې خبرې مونږ تاسو سره فایل ټب کې راجمع شوي ځکه دې ته فایل ټب نوم ورکړی دی دلته کې به مونږ تاسو د انفو نه سټارټ واخلو انفو خو نه وشوې تاسو ته ها انفو نه به مونږ تاسو سټارټ واخلو د فایل ټب کله تاسو د کیبورډ نه غواړئ چې را خلاص کړئ کوم ځای نه اوس خو د مونږ ماوس باندې داسې راځو کلیک کوو د فایل ټب خلاص شي کله تاسو د کیبورډ نه را خلاصوئ د دې لپاره مونږ تاسو سره شارټکټ دی ALT جمع F Alt F د کیبورډ نه پریس کړئ تاسو سره فایل ټب را خلاص شي همداسې Alt H که چیرې تاسو پریس کړئ تاسو سره هوم ټب را خلاص شي همداسې Alt I چې کله تاسو پریس کړئ انزرټ بیا Alt D ډیزاین وغیره داسې د شارټکټ دې لپاره دي نو د فایل ټب لپاره مونږ تاسو Alt جمع F دا پریس کوو بیا فایل ټب را خلاصېږي دې کې اوله موضوع انفو ده انفو د انفارمیشن نه حاصل شوي انفارمیشن یعنی معلومات اوس دلته کې کله موږ تاسو یو فایل جوړ کړو مثلا یو ریپورټ وي یو جورنال وي یو بوک وي د هغې شاته څه ډیټیلز واچو ډیټیلز ته څه ویل کېږي انفو ورته ویل کېږي انفارمیشن ورته ویل کېږي او ځینې کسان ورته ډیټیلز وایي لکه ډیټیلز کې څه وي د یو کس پرسونل ډیټا وي پرسونل انفارمیشن وي پرسونل انفارمیشن د یو فایل باره کې یو کس غواړي چې پرسونل انفارمیشن واچوي شخصي معلومات نو هغې به چېرته مراجعه کوي فایل ټب ته انفارمیشن نو راځم تاسو د انفو نه سټارټ اخلم انفو خو تاسو تعریف وشو انفارمیشن ته ویل کېږي ډیټیلز ته ویل کېږي یا شخصي معلومات ته ویل کېږي زه به راشم فایل ته او بیا به زه انفو باندې کلیک کړم یا دا انفو اټومیټکلی تاسو سره څه وي سلیکټ وي ځکه اول نمبر کمانډ یې دلته کې دې کې مختلفې حصې دي اول به زه پراپرټیز ته راشم چې عمدې برخه کې مونږ تاسو خپل شخصي ډیټا یا معلومات وغیره اچو فار ایگزامپل دا یو فایل مونږ کریټ کې اول زه راځم سیبوم دا به سیب کو ډیسکټاپ کې یو بل برخه کې به دا سیب کو دا فایل تر څو مونږ تاسو سره هارډ ډسک کې سټور شي نو ګورې دلته کې دا فایل ما سره سټور شو چې کله سټور شي دې نوم باندې یو بل نوم باندې اوس کله زه غواړم تاسو کوم چې فایل را خلاصوئ ریکمنډیشن تاسو لپاره دا دی چې هغه فایل مخکې له دې نه چې را خلاص کړي اول د هغې ډیټیلز وګورئ چې دا فایل څه ډول فایل دی امکان دی ولري دې فایل کې کس وایرس وي تاسو کمپیوټر کې خلاص کړئ او ستاسو کمپیوټر ته وایرس لاړ شي امکان ولري چې ستاسو دا فایل ستاسو د استعمال وړ فایل نه وي تاسو مه خلاصوئ نو ګورئ دې باندې رایټ کلیک پراپرټیز ته موږ ځو چېرته پراپرټیز ته او دلته کې ډیټیلز ته راځو دا فایل موږ دې نه د دې ډیټیلز ګورو چې څه ډول فایل دی
ټایټل یې څه دی، سبجیکټ یې څه دی، ټګ یې څه دی، کټګري څه ده، کمنټس یې څه دی، همداسې. اوس ګورئ دغه ډیټا چې کله یو فایل ته اچولی شوي وي هغه قانوني فایل دی، لیګل فایل دی، الیګل نه دی. او که یو فایل شاته داسې ډیټیلز نه وي نو مطلب د دې فایل پته مونږ ته نه لګېږي چې دا څه ډول فایل دی. لکه دا یو فایل شو، دا فایل شو، دا یو ورډ فایل شو. که مونږ غواړو چې یو خپل فایل قانوني بڼه ورته ورکړو تر څو کسان هغې نه ګټه واخلي نو مونږ هغې ته پراپرټیز اډ کوو. څه ورته اډ کوو؟ پراپرټیز. د همدې هدف لپاره به تاسو لاړ شئ فایل ته او بیا به دلته کې پراپرټیز باندې کلیک کړئ، ایډوانس پراپرټیز ته به لاړ شئ. ګورئ ایډوانس پراپرټیز کې دلته وګورئ دا پیجز دا یو څه خو کمپیوټر خپله راواخیسته، خو د زموږ دا فایل ټایټل معلوم نه دی چې عنوان یې څه دی، موضوع یې څه ده، کمنټ نشته دی، چا لیکلی، لیکوال یې څوک دی، څو کټګوریانو کې دی، څه هدف لپاره. د دې لپاره چې دا هر څه سپیسیفیکیشن د دې فایل وشي تاسو پراپرټیز ته راځئ، ایډوانس پراپرټیز باندې داسې کلیک کړئ، تاسو دا فارم راشي، دا فارم به فل کړئ، ستاسو دا فایل به قانوني شکل باندې سیو شي. تاسو صحیح ده؟ یا ځینې کسان چې کله کتاب بکس وغیره ولیکي نو دومره خو هغه حق لري چې ځان لپاره کریډټ واخلي، خپل نوم ورباندې ولیکي، ډیټ ولیکي، کوم کسان یې ډیټ کړی دی، کومو کسانو دې کې محنت خواري کړې هغې خپل دا ډیټا وغیره دلته کې واچي. نو موږ وایو چې دا فایل فار ایگزامپل زه دلته وایم چې ورډ داسې MS Word learning فایل د زده کړې لپاره دی دا. صحیح ده؟ سبجیکټ موضوع څه ده؟ موضوع دا چې بس لرننګ فایل دی. او ټول لیکوال یې څوک دی؟ دلته لیکوال خپل نوم فار ایگزامپل خان دی، جان دی وغیره. ستاسو په کمپیوټر کې چې ستاسو کوم یوزر درته وي، کوم یوزر کې تاسو د افیس انسټال کړی وي، کمپیوټر دا اټو کې هغه ډیفالت اتوماتیکلی راواخلي، تاسو چینجولی هم شئ نه. د دې یوزر دا کس دی، د دې لیکوال دا کس دی، دا خان هغه نه دی، هغه خو صرف هغه زمونږ تاسو یوزر یې راواخیستو. نو دلته تاسو اینی نیم لیکلی شئ، دا هر چا چې دا فایل باندې محنت کړي وي دغه کس نوم دلته ولیکئ. منیجر که دغه فایل کوم ادارې، کوم ارګنایزیشن، کوم اډمنسټریشن پورې تعلق ولري نو د هغې ادارې منیجر څوک دی، د دې فایل منیجنګ څوک کوي، کنټرولینګ یې څوک کوي، دا فایل به وروسته څوک چیک کوي. لکه فار ایگزامپل عادل په نوم یو کس دی او د دې فایل منیجنګ دا کوي. د کومې کمپنۍ مربوط دی؟ فار ایگزامپل زه به ولیکم KLC، کابل انټرنیشنل ایجوکیشنل سینټر وغیره. کیټګوري دا فایل په څو برخو تقسیم شوی، څو برخې. لکه تاسو فار ایگزامپل یو انګلیش بوک لیکئ، هغه انګلیش بوک کې خو څو کټګریانې وي، تاسو سره وکابلري جدا وي، ګرامر جدا وي، صحیح ده، رایټنګ جدا وي، ریډنګ جدا وي، هماغه هر یو ته څه ویل کېږي؟ کټګوري ویل کېږي. فار ایگزامپل زه یم دا فایل ما سره 2 برخو باندې ویشل شوی. کی ورډز دې فایل کې مهمه نقطه څه ده؟ ولې دا فایل جوړ شوی دی؟ نو دلته زه لیکم all student who are in low or in high level can use this file. ټول لپاره مناسب فایل دی، دا پکې مهمه خبره ده. های لیول سټوډنټ هم دې فایل نه ګټه اخیستلی شي، لو لیول هم ترې اخیستلی شي. کمنټ کې تاسو اضافي کمنټ ډیټیلز ورکړئ. For example, this file is created for learning purposes to all computer students. بس داسې. نو کمنټس تاسو مرضي څومره چې تاسو کمنټ ورکوئ بس داسې ورکړئ، students داسې. هایپرلینک اوس د خان د دې لیکوال د دې خان ایمیل ادرس څه دی، یا د دې کمپنۍ کې ایمیل ادرس ولري، یا که د دې دا منیجر څوک چې ایمیل ادرس ولري دی فایل چې چا پورې تعلق ولري هغه دلته کې خپل ایمیل ادرس څه کړي ورواچي. فار ایگزامپل دا یو ایمیل ادرس شو. ځکه دا وروسته دغه هر څه چې موږ تاسو دلته انټري کړی دا بیا پرنټیبل دی، پرنټیږي موږ تاسو سره کله ضرورت شي پرنټولی هم شو، کسانو ته په ایمیل هم لیږلی شو. او د دې نه وروسته سیف
thumbnail for all word document دی هدف دا دی وګورئ دا موډ فایل دی دا موډ فایل دی او دا موږ سره ورډ فایل دی او دا موډ فایل دی ګوره دا ټول ورډ فایلونه دي د دې ټولو فایلونو صرف څه معلومیږي آیکن یې معلومیږي زه غواړم چې نه ته نه آیکن نه داسې ورکو چې تمنایل دې معلوم شي لکه څنګه چې عکس تاسو ګورئ ای ډرایو ته زه راشم آل فوټوز ته لاړ شم دا د وینډوز مربوط موضوع ده نو دا عکس مخکې له دې نه چې تاسو راخلاص کړئ دا عکس ورکوډ پکچر تاسو ته معلومیږي دغه ته تمنایل ویل کېږي نو د دې فایل ما ته تمنایل هم وښیه کوم یو فایل دا کوم چې موږ سیف کړی مخته بیا سټیټسټکس ته لاړ شئ سټیټسټک کې دې کې کمپیوټر برخه دا برخه کمپیوټر خپله ډکوي یو پیج کې دی تاسو دا فایل یو پاراګراف کې دی 3 لاین دي 12 ورډز کلمات پکې راغلي دي کریکټرز حروف پکې یو اوی دي او کریکټر مابین کې چې کوم سپیس خالیګار راغلی هغه سره شپږ اتیا دي نو دا سمری د خلاصه ده کمپیوټر خپل راواخلي بل تاسو وی چې کریټډ دې تاریخ نه د فایل وخت شروع شو او موډیفای دې تاریخ باندې داسې روان دی او اکسس پته نه لګي چې دا فایل به کله کمپلیټ شي چې بل کله کمپلیټ شي بیا د اکسس ډیټ هم تاسو سره راشي پرینټډ تر اوسه دا فایل نه دی پرینټ شوی پرینټډ دا فایل تاسو لا پرینټ کړی نه دی نو دلته پرینټډ 0 نه دی پرینټ شوی چا سیف کړی په دې تاریخ باندې دومره ریویژن وغیرہ کانټینټس ته براشي دا فایل ټایټل لري عنوان لري او لري نو هیډینګ وغیرہ نه لري هیډینګ به تاسو وروسته وایي چې هیډینګ ورکړي کسټم برخه تراشي تاسو وی چې دلته ما سره په دې سمری کې منیجر او صرف اټورو خو نه د فایل کې نور کسانو مهنت کړي دا غي نوم به دلته کې راشي نو فار ایگزامپل چیک بای دا کس یو کس ته اسماعیلی او دی یو کس دا داسې چیک کړم دی صحیح ده یو بل کس ته فار ایگزامپل لاندې داسې راشي دي کې مختلف قسم فیلډونه دي تاسو راخستلی شئ وګورئ ټایپسټ دا فایل چا ټایپ کړی فار ایگزامپل یو کس ته عثمان په نوم باندې دی ټایپ کړی نو دوی کوم څه ناسه کریډټ باید ورشي که نه نو دا داسې اوکې کړي اوکې نو وروسته دا فایل ورځل سیف کړي او فایل کلوز کړئ ریفریش کې تاسو په ډیسکټاپ کې موږ دا فایل سیو کړو نو دا یو فایل دی هغه تمنیل ته چې موږ ټیک مارک واچو دا ګټه ده چې تاسو د فایل داسې ورکوډ پکچر معلوموي نور څه خاص کار نه کوي نو ګورئ دا به زه داسې راخلاص کړم یا هیڅ مه خلاصوئ اوس دا فایل د نسبت د نورو فایلونو ته قانوني فایل دی که چیرې څوک غواړي چې دا فایل راخلاص کړي اول یې که هغه په کمپیوټر کې وارد وي پراپرټیز ته ځي پراپرټیز کې دې ډیټیلز ګوري چې دا فایل د څه هدف لپاره جوړ شوی آیا زما د استعمال وړ زما د استفادې وړ فایل دی که نه دی چې دې راخلاص کړم نو دلته کې وایي چې دا ګورئ میثود لرنینګ فایل دی لرنینګ کټګوري دا یو سبجیکټ کې دا دی ټکس دا دی کټګوري دوه برخو کې دی لاندې پسې دا ټول ډیټیلز دغه نور فایلونه چې کوم موږ سیو کړي دي دې کې دا خبرې نشته دی وګورئ دې کې دا نشته نو کله چې تاسو غواړئ یو فایل ته قانوني بڼه ورکړئ قانوني شکل دی واخلئ بس هغې ته څه پراپرټیز کې ایډوانس برخه کې ډیټیلز ور واچوئ صحیح ده دغه ډیټیل تاسو سره پرینټیبل هم دي څنګه به پرینټوئ وروسته به پرینټ کې دا موضوع تاسو ته کلیر شي پرینټ ته تاسو راځئ او دې برخې نه دې برخه کې که چیرې تاسو دلته پرینټ پراپرټیز و ډاکومنټ انفو باندې کلیک وکړئ ډاکومنټ انفو نو دا فایل دغه معلومات تاسو سره خو ښکاري نه خو پرینټ شي تاسو سره څه شي پرینټ شي یا دا معلومات وروسته تاسو بیا راخیستلی هم شئ لکه زه به لاړ شم انزرټ ته او بیا به دې فیلډ برخې ته لاړ شم کویک پارټس کې کویک پارټ ته به لاړ شم او ډاکومنټ پراپرټي فار ایگزامپل د دې فایل اټور سوګو خانو بیا که دلته کې تاسو راشئ د کویک پارټس برخې ته ډاکومنټ ته راشئ دا څو کټګوریانو کې کټګوریز دوه وي که نه نو دې نه بیا دا کسان دا راخیستلی هم شي چاته یې میل کولی شي کمنټ پې څه دا دې باندې مونږ کمنټ ورکړی و نو کمنټ راوالی که څه مسله پکې داسې دا ایډیټ کې دوباره دې ځینې کاپي کړي هلته یې پیسټ کوي بیا دلته کې راشئ ډاکومنټ پراپرټیز فار ایگزامپل ایمیل فون وغیرہ منیجر یې څوک و عادل دا موږ سره تیار اټ شو هغې ځینې هم اټ کړو دلته هر ټایم چې وغواړو د فایل باره کې معلومات کتلی شو دا موږ تاسو سره ډاکومنټ انفو شو اوس دا برخه موږ سره دلته کې دا سمري شکل دا خلاصه شکل چې راغلی دا هم کمپلیټ شو یو سایز 640 KB سایز دی د دې
فایل د موږ تاسو سره شپږ څلوېښت KB د دې څه دی سیز دی پیج یو صفحه کې دی دومره کلماتو کې دی مطلب دا څومره ایډیټینګ چې موږ هلته وکړو نو د دې اتوډ څوک دی خان اول دویم نمبر اتوډ څوک دی دا کس دی دی لیکوال دی که دا نه م غواړئ بس تاسو کولی شئ دې نه ریموو یې کړئ پاک یې کړئ نه غواړم دا زه نه غواړم دا خان دا د ما سره نه وي دلته کې صحیح ده دا به تاسو سره نه راځي بل دلته کې یو بله موضوع ده اوپن فایل لوکیشن که چیرې تاسو لاړ شئ دا د وورډ پروګرام در سره خلاص کړئ نو تاسو سره ویلکم سکرین راځي دا موضوع تاسو تشریح شوې وه دې کې فار ایگزامپل زه دا آی ډونټ نو والا فایل راخلاصوم دا فایل ما سره راخلاص شو خو موږ د کوم ځای نه راخلاص کړو د اوپن لارې نه م راخلاص کړو قانوني نه دی راخلاص کړی چې د دې موږ فولډر کې هغه ادرس ته لاړ شو او د هغه ادرس لارې نه دا فایل موږ راخلاص کړو نو موږ وایو چې د دې فایل اوس اصلي لوکیشن ادرس یې کوم ځای کې دی په کمپیوټر کې د فولډر کې یا د ډرایو کې د دې ادرس کوم ځای کې دی ما ته د دې فایل ادرس پیدا کړه تاسو به فایل ته لاړ شئ بیا به انفو برخې ته لاړ شئ او داسې به اوپن فایل لوکیشن باندې کلیک وکړئ تاسو وایئ چې دا فایل دلته کې تاسو سره په ډیسکټاپ کې پروت دی څه نوم باندې آی ډونټ نو فایل دې نوم باندې صحیح ده نو د یو فایل کله تاسو یو ځای نه راخلاصوئ انټرنیټ نه یا د اوپن لارې نه مستقیما د ریسنټ لیست نه راخلاصوئ او د هغه فایل تاسو ادرس لوکیشن وغیره معلوم نه وي تاسو غواړئ چې د هغې ادرس یا لوکیشن معلوم کړئ نو بیا به انفو برخې ته ځئ او انفو برخې کې فار ایگزامپل دا ټریک چینجز والا ښه دا فایلونه ډیلیټ شوي نشته ما سره کمپیوټر کې خو تر اوسه ریسنټ لیست کې پراته دي لکه دا فوډ نوټ والا فایل ولې دا فوډ نوټ والا فایل ما راخلاص کې اوس د دې ادرس لوکیشن موږ تاسو ته معلوم نه دی چې کوم ځای نه د دې اصلي ادرس چیرته دی تاسو فایل ته راشئ انفو برخې ته او دې برخه کې اوپن فایل لوکیشن باندې کلیک کې تاسو هماغه ادرس یې راخلاص کړئ په هر ځای کې چې کمپیوټر نه تاسو کمپیوټر کې د دې لوکیشن وي ادرس وي کمپیوټر کې په هارډ ډیسک کې ستاسو سره د دې ادرس معلوم شي بیا که زه راشم دلته کې انفو برخې ته شو آل پراپرټیز دا پراپرټیز راته مکمله وښیه نو اوس مکمله شو اوس څه شوه مکمله شوه لږ راته وښیه بس داسې کم یو لینک دی خاص نور څه کار نه کوي را به شو پروټک ډاکومنټ ته بیا چک ان شوم داسې پسې مخته ځو پروټکشن متعلق تاسو لږ خبرې وکړم پروټکشن څه ته ویل کېږي په کمپیوټر کې امنیت لګولو ته یو څو اصطلاحات کارولی کېږي یو ته سیکیورټي ویل کېږي بل ته پروډکشن ویل کېږي او ځینې ځایونو کې انکریپشن راغلی وي تاسو سره انکریپشن ډسکریپشن او ځینې ځایونو کې پاسورډ راغلی وي تاسو سره او ځینې ځایونو کې پاسکوډ راغلی وي دا اصطلاحات دي چې کمپیوټر کې د امنیت لګول یا د یو څه باندې بندیز لګولو ته کارولی کېږي پروډکشن نو پروټکشن څه ته ویل کېږي سیکیورټي ته ویل کېږي امنیت لګولو ته ویل کېږي تاسو یو څه باندې امنیت لګوئ سیکیورټي لګوئ یا پاسورډ لګوئ موږ تاسو سره په دې کمپیوټر کې عموما په ټولو برخو کې دا سیکیورټي امنیت چې دی درې قسمه وي څو ډوله وي ټایپ د دې ټایپ یا نوعیت سیکیورټي ټایپ نو سیکیورټي ټایپس موږ تاسو سره درې قسمه سیکیورټي ټایپس راځي یو ته ویل کېږي های لیول سیکیورټي بل ته ویل کېږي لو لیول سیکیورټي بل ته ویل کېږي میډم لیول سیکیورټي نو دا درې قسمه موږ تاسو سره په کمپیوټر کې امنیت لګولی کېږي یو فایل باندې یو ډیټا باندې یو ډیټا بیس باندې های لیول کې څه خبره وي یو فایل که چیرې تاسو پاسورډ ورکړئ دغه فایل څوک بیخي کتلی هم نشي هغه کسان یې کتلی شي چې هغو سره پاسورډ موجود وي چا سره چې پاسورډ موجود وي د دې فایل کې داخل کې چې څومره ډیټا یې هغه کس یې کتلی شي او نور څوک نشي کتلی بل دې باندې څه قسم پاسورډ لګېدلی داسې پاسورډ لګېدلی وي چې هغه موږ تاسو سره د 8 کرکټرو نه زیات وي یعنی قوي پاسورډ ورباندې لګېدلی وي او دې ټایم کې کس یو فایل ریډ کولی نشي ویلی نشي ریډینګ دلته کې اویلیبل نه وي تاسو سره
بل قسم ته ویل کېږي لو لیول سیکورټي. دې کې یو فایل باندې پاسورډ نه وي، هیڅ هم پرې نه وي، بس هسې لاک وي، کلپ وي. تاسو فایل غواړئ ایډیټ یې کړئ، تغیرات پکې راولئ، تغیرات پکې نشئ راوستلی، لوستلی شئ. ریډ آنلی وي تاسو سره دا فایل، ریډ آنلی تنها د لوستلو لپاره وي، نور کلپ وي دا فایل، خو بغیر له پاسورډ نه. پاسورډ دلته کې نو پاسورډ نه وي تاسو سره. د دې نه وروسته کې مونږ تاسو سره میډم لیول سیکورټي ده. میډم لیول سیکورټي کې پروفایل تاسو پاسورډ لګېدلی وي، خو ریډ آنلی وي، کسان لوستلی هم شي بغیر له دې نه چې د هغې پاسورډ ولري که ونه لري. فایل لوستلی شي ولې ایډیټینګ پکې نشي کولی، ناٹ ایډیټیبل وي، ایډیټیبل فایل نه وي تاسو سره، کسان پکې ایډیټینګ نشي کولی. نو دا درې قسمه امنیت مونږ او تاسو سره دی، او دا درې واړه دلته کې مونږ او تاسو سره پروټیکشن برخه کې راغلی دی. زه به راځم مارک از فاینل نه به تاسو ته شروع وکړم. مارک از فاینل لو لیول سیکورټي ده. کوم ډول؟ لو لیول سیکورټي ده. دا نو دا به داسې طریقه وکړم چې دا لو لیول به اول تاسو ته رامخته کړم. دلته به داسې پیسټ کړم. بیا د دې نه وروسته بیا میډم لیول ده، او آخر کې های لیول راځي. آخر کې څه راځي؟ های لیول راځي د ورډ په حساب باندې. نورو سافټویرو کې بیا داسې وي چې هلته کې های لیول مخکې راځي، لو لیول وروسته راځي. ګورئ لو لیول تر ټولو ضعیف امنیت. تاسو به فایل ته راشئ، پروټیکټ ډاکومنټ ته به راشئ، مارک از فاینل باندې به کلیک کړئ. this document will be marked as a final and then save دې باندې کلیک کړئ. اوکې دې باندې امنیت ولګېدو، او دا فایل که تاسو سیو نه وي داسې سیو یې کړئ او کلوز یې کړئ. اوس چې کله تاسو کلوز کړئ همدغه فایل تاسو راخلاصوئ، نو دا فایل راخلاصېدلی شي، کسان یې لوستلی هم شي، ولې تغییرات پکې نشي راوستلی، ایډیټینګ دې کې څوک نشي کولی. اوس ګورئ دا یو فایل دی، کس یې راخیستلی شي، کتلی شي، لوستلی شي، ولې هغه آپشن یې هر څه دې باندې بند دي، کمانډز دې باندې څه شو؟ بند شو. خو دا تر ټولو ضعیف امنیت ځکه دی چې یو کس دلته د ایډیټ انیوي باندې کلیک وکړي، بس دا فایل خلاص شو بغیر له پاسورډ نه. پاسورډ دلته نشته، نو پاسورډ ریکوایرډ، پاسورډ دلته کې نشته دی، ځکه دا تر ټولو ضعیف امنیت هم دې د خاطره موږ ورته وایو چې دا لو لیول سیکورټي ده. صحیح ده؟ نو لو لیول سیکورټي موږ تاسو هغه فایلونو باندې لګوو چې موږ خپل هغه ځان سره کاروو، بل چاته نه ورکوو، چې هغه فایلونه موږ خپل یو هدف لپاره کاروو، بس هغه دې لپاره موږ تاسو. بیا میډم لیول سیکورټي ده، دې کې پاسورډ وي، پاسورډ سره دا فایل تاسو لوستلی هم شئ، خو تغییرات به بند وي. کله تغییرات پکې راولئ تاسو نه به پاسورډ غواړي. نو زه به راشم د دویم ډول پاسورډ ته چې دې ته ویل کېږي ریسټریکټ ایډیټینګ. دې ته وروسته راځم. ریسټریکټ ایډیټینګ، وګورئ ریسټریکټ ایډیټینګ، او دلته کې وګورئ تاسو دغه د allow only this type of editing دې باندې ټیک مارک، دا ټیک مارک یې راسي، او دلته پاسورډ واچوئ. فار ایگزامپل دا یو پاسورډ شو، او دا داسې اوکې. دا فایل ما سره کلب شو، کنټرول ایس دا به داسې کنټرول ایس سیو وکړم او دې نه به کلوز کړم. دوباره که چېرته زه دا فایل راخلاصوم داسې، دا فایل کلب دی، کلب دی، لاک دی، خو کسان یې لوستلی شي چې دې کې څه څه لیکل شوي. ولې کله چې غواړي په دې کې یو برخه کې تغییرات راولي، داسې دا برخه داسې کلیک کې غواړي چې ډیلیټ یې کړي، ډیلیټېږي نه. مثلا که چېرې دلته کې راشي کیبورډ نه تاسو دا اسکیپ بټن پریس کوئ، اسکیپ، نو دا نارمل پیج ته تاسو سره راشي، دا کمانډ وغیره ټول دې باندې بند شو، خو کاپي کېږي. دا پکې مسله ده، کاپي کېږي. هغې ځینې مې کاپي کړې، کنټرول وي دلته راغی ما سره. دا فایل کاپي رایټ لري، لکه کسان یې کاپي کولی شي. نو دا هم صحیح امنیت نه دی، دا لکه متوسط امنیت دی. نو که چیرې بیرته اوس دا امنیت تاسو د فایل نه ختمول غواړئ، فایل ته به راشئ، بیا به لاړ شئ ریسټریکټ ایډیټینګ برخې ته، او دې برخه کې سټاپ پروټیکشن برخې ته لاړ شئ، او دلته دا پاسورډ ورته انټر کړئ، دا فایل به تاسو سره دوباره راخلاص شي. بس خلاص شو. اوس کنټرول ایس که زه چیرې دا سیو کړم، کلوز کړم، دا فایل بیرته راخلاصوم، نو څه مسله پکې نشته، بس دا فایل امنیت څه پې نشته دی، داسې ډیلیټولی هم شئ، هر څه کولی شئ. اوس راځو های لیول سیکورټي ته، آخري برخې ته. زه به راشم
encrypt with password فایل د پاسورد سره کلب کا لکه کلی او کلب شانته مسله ده که کلی وی دا فایل دې سړی خلاص کړی شي کني بس بیخي دې بند دي څوک دې کتل هم نشي چې د دې داخل کې کم مواد دي او څه پراته دي نو زه بدل تراشم دې ته بلاسه پاسورد انټر کم او بیا پاسورد انټر او بیا پاسورد داس انټر هغه دویم پاسورد تاسو ته د کنفرمیشن تصدیق لپاره راځي چې تاسو اول پاسورد سره مطابقت لري کنه نو کنټرول از دا سیو کې او دا کلوز کې اوس دا فایل را خلاصوي د فایل ته کس بغیر له پاسورد داخلېدلی نشي ترازی پاسورد داسې انټر کې جان بیا د فایل کې لاندې دلته کې راشي داسې ډیټا وغیره واچوئ دا ډیټا مونږ اضافي انټري کړه کنټرول یې سیو کې بیا کلوز کې بیا را خلاصوئ بیا پاسورد لري دایمي پاسورد یې شو صحیح ده کس غلط پاسورد داسې انټر کړي دا فایل نشي خلاصولی نو که چېرته چا سره صحیح پاسورد وي دا فایل به داسې را خلاص کړي اوس که دې ډول فایلونه تاسو پاسورد ختموئ بیا به څه طریقه کوئ فایل ته به راځئ خو تاسو به پاسورد یاد وي که یاد نه وي بیا قانوني شکل باندې کسان د دې فایل نه کار نشي اخیستلی خو غیر قانوني طریقې شته دی چې دا فایل څوک په یو طریقه باندې را خلاص کړي صحیح ده هغې ته بیا هیکینګ ویل کېږي هیکینګ په طریقه باندې بیا کېږي نو زه به راشم فایل ته او دې برخه کې دلته کې به دا انکریپټ وډ پاسورډ باندې کلیک کړم او دې ځینې دا پاسورډ داسې انتخاب کړئ ډیلیټ یې کړئ کیبورډ نه ډیلیټ بټن پریس کړئ اوکې او سیو بس دې فایل نه امنیت ختم شو فایل زموږ چیرته لاړو دا یو دی اوس دې باندې امنیت نشته نو دا درې قسم امنیت شو لو لیول میډم های لیول صحیح ده دې نه وروسته کې زه فایل ته راځم او راځم چیک فار ایشو انسپیکټ ډاکومنټ دا انفو برخه نن تاسو ته کوم دومره خاص پکې نور څه نشته ښه دې کې مهمه دغه برخه د تاسو زده کړئ ستاسو به ډېر په کار راځي دا لاندې برخه دومره خاص اهمیت نه لري زه تاسو ته کومه اوس ګورئ یو کس اهمیت لري خو ځینې وختونو کې دایمي نه فار ایگزامپل یو کس راځي تاسو دا فایل جوړ کړئ او بل کس ته ورکړئ چې دا چک کړه دا فایل وګوره که څه مسله پکې وي کوم ځای کې ګرامري مشکل وي بل څه مشکل وي بس هغې باندې کمنټ ورکړه نظریه ورکړه او دا فایل تم لږ ترتیب کا خو هغه کس څه طریقه کوي په ځای له دې چې راشي د فایل کې څه ترتیباتو کې تخریب پکې کوي خرابي کوي لکه دا برخه داسې سلیکټ کوي راځي فنډ ته او فنډ کې دا داسې هایډ کوي وګورئ دلته هیډن دا هایډ شوه بل راځي دې برخه نه دا یو حصه داسې ډیلیټوي بل راځي دې برخه کې تاسو کلیک داسې لیکلی هغه یې داسې لیکي اخر کې ای ورکوي صحیح ده نو داسې د فایل کې تخریب شوی وي مسله پکې چا رامنځته کړي وروسته تاسو بیرته دا فایل داخلي ګورئ چې کوم کوم برخو کې کله چې ما لیکلی و هغې نه وروسته کوم کوم برخو کې تغیرات راغلي هغه برخه ماته په نښه کا نو دې ته انسپیکشن ویل کېږي څه ورته ویل کېږي انسپیکشن نو انسپیکشن څه ته ویل کېږي ریسرچ ته ویل کېږي ښه تحقیق ته ویل کېږي څه پسې ګرځېدل څه باندې تلاش کول څه کې مشکل پیدا کول ریسرچینګ نو زه به فایل ته راشم دې فایل کې غواړم انسپیکشن وکړم نو چیک ایشیو ته به راشم او انسپیکټ ډاکومنټ باندې تاسو کلیک کړئ بیا یاس باندې کلیک کړئ اوس دا کم برخو باندې انسپیکشن کوي ریسرچینګ کوي کمنټ باندې کوي ډاکومنټ پراپرټیز کې چا تغیرات راوستي وي ټچ پین کې چا دا برخه تاسو به وروسته لولئ ټچ پین کې چا تغیرات راوستي اډنس یې کړي امبیډ ډاکومنټ یې کړي وي وغیره هیډن ګوره هیډن ټیکس هم موږ سره دلته شته څومره هیډر فوټر کې چا تغیرات راوستي نو دا د ولډ عمومي آپشن دي دې برخو ته که چا تغیر راوستی وي څه پرابلم یې هلته موږ ته جوړ کړي بس ورډ دا را پیدا کوي موږ ته نو زه به راشم انسپیکټ باندې به کلیک کړي دا به داسې ولټوي تاسو یو دې برخه کې پرابلم دی دې برخه کې پراپرټیز کې چا تغیرات راوستي دي فایل کې څه ډیټا ډیلیټ شوې ده ایگزیمل ډیټا ډیلیټ شوې ده او یو فایل یو برخه کې لیکل هایډ شوي دي هغه هلته موږ ټکس هایډ کړه تاسو اوس یې لاړ شي څه برخه کې ډیټا چا څه کړې هایډ کړې ده هیډن کړې ده نو دا هیډن ټکس وغیره بس دې کې تاسو سره پیدا کړي اوس دا مسله خو را پیدا شوه موږ ته اندازه ولګېده چې یو ځای کې چا ټکس هایډ کړی
بل ځکه ډیټا ډیلیټ شوې ده او بل ځکه ډاکومنټ پراپرټیز شوې ده خدا برخه راله پیدا کا دا برخه اوس راته پیدا کا دلته په ډاکومنټ کې دی خو صرف تاسو سره په نه خکړه نو کلوز دا کلوز د یونیورس فایل کې چک ایشو او چک اکسیسیبিলিټي باندې تاسو کلیک وکړئ نو یو پاراګراف مونږ چک کوو اول پاراګراف دې کې مسله ده دلته اضافي سپیس راغلی دا جوړ کې داسي صحیح ده بیا یو لسم کریکټر دلته مسله ده دلته اضافي سپیس مونږ دا پرېږده دا خو مونږ خپل کړیو دم تاسو چې خپل کوم ځکه غلطۍ سره سینټر کړی هغه صحیح ده تاسو وی چې دا خو د کریکټر مطابق څه پرابلم وو اوس هغه هیډ ان ټیکس به څنګه جوړوي کنټرول ا دا ټول به تاسو سلیکټ کړئ بیا به راشي فن ته او فن کې به د هیډ ان ټیک مارک ایسته کړئ که داسې نه غواړئ صرف غواړئ چې هغه کوم ځای چې هیډ کړی هغه په نښه کړئ او کس ته وښیئ چې تاسو ګورئ دا ځای ولې دا ځای د برخه مو ولې هیډ ان کړه نو بیا به فاین ته راشئ فایل کې به آپشنز ته لاړ شئ آپشنز کې به ډسپلی برخه ته راشئ او دلته وګورئ دا هیډ ان ټیکس ته به ټیک مارک واچوئ دا به داسې اوکې کړئ نو دا برخه هغه هیډ کړې وه نو دې ته موږ سره داسې په نښه م شوه چې دې کې کس مسله جوړه کړې وه صحیح ده نو کس ته به ووایي چې ګوره دې کې تا نه دا مسله راغلې وه دا فایل دا ټیکسټ دې ولې هیډ کړی و یا دې غلطۍ کې هیډ کړی و یا او دا خو موږ ته خپله ښیي چې دلته ګرامري مسټیک دی بس دا هم داسې ترتیب کړي نو دې ته انسپیکشن ویل کېږي دې ته څه ویل کېږي انسپیکشن یا د معلوماتو پیدا کول او هغه بیرته صحیح ترتیب ته راوستل بیا له دې نه موږ تاسو نور بهترین کمانډ هم لرو وروسته را روان دي ټرک چینجز هغه به تاسو ووایئ ریویو کې دلته موږ سره ټرک چینجز دي ټرک چینجز کې بیا دا د دې خواله دا ډېر زبردسته کمانډ دی کې کوم ځای کې چا مسله راوستي هغه بیرته موږ ته خپله کمپیوټر جوړوي هماغه برخه خپله که تخریب شوي وي بیرته جوړوي موږ ته ولې د انسپیکشن نه بیا کوم برخه کې چې مسله راغلې وي هغه موږ تاسو مینولي خپله هغه برخې پسې ځو او هغه چې څه مسله پکې وي هغه جوړه خو یوه طریقه یې همدا ده دې نه وروسته چک کاونټیبلیټي ګوري د ورډ په شروع کې ما تاسو ویلي چې بازار ته نن سبا مختلف قسمه آفیس راځي 2003 2009 فار ایگزامپل 2010 2014 او نن سبا 2019 اوس وګورئ دیو کې دی ورجنو کې یو مسلې کله ته 2003 آفیس کې یو فایل جوړ کې هغه 2009 کې نه خلاصي یا که خلاصي هغه ډیټا تاسو به ترتیب شي ګډه وډه شي ولې دا خپل انټرفیس ته دا خپل یو سیستم دی ودی بیا که 2009 کې جوړ کې هغه ډیټا تاسو 2019 کې خلاصوي هغه کې مسله را منځته کوي او که 2014 کې تاسو یو فایل جوړ کې 2019 کې را خلاصوي هغه کې مسله جوړ شي نو دا مسلې چې جوړیږي دې ته کاونټیبلیټي ویل کېږي څه ورته ویل کېږي کاونټیبلیټي جوړیږي نو کاونټیبلیټي موږ غواړو چې د یو فایل د کاونټیبل وي مناسب دی وي د هر یو ورژن لپاره نو د کاونټیبلیټي د صحیحوالي لپاره لکه یو فایل تاسو په هر یو آفیس کې د کار وکړي فایل ته راځئ او دلته کې ایشوز ته او د چک کاونټیبلیټي باندې کلیک کوئ او دې کې وګورئ سلیکټ ورژن ټو شو دا فایل د کوم ورژن کې وښودل شي نو دلته که ټول ته ټیک مارک بس دا فایل ټولو لپاره کاونټیبل د ټولو کې خلاصیږي او که فار ایگزامپل دا یو ټیک مارک دلته نه وي 2003 کې به دا فایل کار نه کوي نو کاونټیبلیټي ضروري ده هر یو فایل چې موږ جوړو یو ځل به کاونټیبلیټي هم چک کوو دا خپله بای ډیفالت چک وي خو کله چک نه وي بیا موږ دلته راځو دې نه چک کوو دې نه چک کوو تاسو وی چې افیکټ آن ټیکس ویل بی ریموو کوم برخه کې چې ټیکس باندې څه افیکټ راغلی وي هغه چې کاونټیبلیټي برابر کې به ریموو شي عادي حالت ته به راشي بل چک کاونټیبلیټي وین سیوینګ ډاکومنټ کلم چې فایل ثبتوي خپله د کاونټیبلیټي کمپیوټر جوړه کړي نو دلته د ټیک مارک وي دا ټیک مارک ضروري دی خپله به دا فایل کاونټیبل کېږي فایل به څه کېږي کاونټیبل وشي کاونټیبلیټي وړتیا مناسب دا فایل د هر یو ورژن هر یو ماډل ته د هغې لپاره وړ وي هلته دې راخلاصېدلی شي د دې نه وروسته راځو مینج ډاکومنټ ته کله کله داسې طریقه وشي چې تاسو په کمپیوټر کې په دې ورډ کې کار کوئ دفتن ستاسو کمپیوټر ګل شي برق کې ختم شي چارج یې ختم شي هغه فایل بس نیمایي کې پاتې شي نو چې کوم نیمایي کې پاتې شي هغې فایل ته څه ویل کېږي
هغه به موږ تاسو ریکوري کې دوباره راخلو ریکوري فایل صحیح ده یا انسیف ډاکومنټ ورته ویل کېږي انسیف ډاکیومنټ هغه فایلونه چې سیف شوي نه وي نیمایي کې پاتې وي اوس کله کله ستاسو پام نه وي فایل دې نه سٹارټ اخلي یو څه لیکي لاندې رواني داسې پسې خو سیف کړی نه وي سیف ته مو هېڅ توجه نه وي کمپیوټر هر 10 منټه وروسته خپله سیبوي هر 10 منټه وروسته سیبوي خو په داسې لوکیشن کې سیبوي چې هغه لوکیشن تاسو ته معلوم نه وي ادرس معلوم نه چې چیرته سیب دی نو د انسیف ډاکومنټ ادرس پیدا کولو لپاره تاسو فایل ته راځئ دې برخه کې مینیج ډاکومنټ ته راځئ ریکور انسیف ډاکومنټ باندې کلیک کوئ بس دا یو فولډر دی دلته ستاسو سره انسیف فایلونه راجمعېږي دلته وګورئ دا یې ادرس دی سی یوزر ستاسو د یوزر نوم اپډیټ ډیټا لوکل مایکروسافټ افیس انسیف فایل نو دا ټول هغه فایلونه چې نیمایي کې کار پاتې شوی دی یا کمپیوټر ګل شوی یا مونږ دا وډ پروګرام داسې ډایرکټ کلوز کړی دی هغه مو سیف کړي نه دي هر وخت چې ستاسو ضرورت یې داسې بیرته راخلاصې کوئ چې راخلاص شي تاسو وي دا ریکور انسیف فایل دی لا سیف شوی نه دی یو ځل لاشه سیو یې کا او د سیب نه وروسته بیا تاسو د دې فایل نه کار ګټه هم اخیستلی شئ چې دا فایل کیبورډ نه اسکیپ پریس کړئ بس دې فایل نه داسې ګټه هم اخیستلی شئ نو دې ته انسیف فایل ویل کېږي څه ورته ویل کېږي انسیف فایل نو دا موږ تاسو سره د انفو برخه شوه صحیح ده